وروسته له هغې چې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 100 څخه واوښت، د روان کال د حمل میاشتې په 8مه نیټه د افغان حکومت کابینې په کابل کې د کورونا ویروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د 3 اونیو لپاره د کابل ښار د قرنطین پریکړه وکړه. د دې پریکړې له مخې چې ټاکل شوې وه د روان کال د حمل میاشتې له 9مې نیټې څخه په کابل ښار کې پلي شوې وای، راغلي وو چې د قرنطین په موده کې به کابل ښاریان یوازې د خوراکي توکو د پیرلو، روغتیایي او امنیتي خدمتونو ته د اړتیا لرلو او د بل ناروغ څخه د مراقبت لپاره له خپلو کورونو څخه وتلی شي، او له دې اړتیاوو پرته به په یاده موده کې هیڅوک حق نه لري چې په ښار کې د ګرځېدا او میله ځایونو ته د تلو په موخه له خپلو کورونو څخه ووځي. نن د قرنطین لومړۍ ورځ ده، خو د کابل ښار په بازارونو کې تر بل هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. زه هم په همدې موخه د کابل ښار میرویس میدان سیمې ته راغلی یم ترڅو د کورونا او قرنطین په اړه د کابل ښاریانو نظرونه وپوښتم. باید عبادت وکړو، عبادت د الله نه باید دغه ونه شو، باید شرک ونه منو. دا دستکشې دا هغه د الله که غوښتی په قطۍ کې موسو دا کورونا مرض به موږ ته راځي. دا څه کانتین څه هغه وي په هر ځای کې چې اوسئ د الله چې څه رضا وي الله به در باندې کوي. دا یو عادي خبره ده، کانتین شو هغه شو دا شو، د الله ته کښېنئ سوال وکوئ هغه عبادت وکوئ. دا کانتین مانتین بس هسې هغه خبره ده. خلک به مرض جدي وګڼي، ولې نه؟ خلک مرض جدي ګڼي. اوس داسې خلک دي، ما مخکې مې یو موضوع وګڼوله چې په کور کې خلک بیګا ته ډوډۍ نه لري، مجبوره دی هغې ته زوی په کور کې جاړي، خو مجبوره دی چې هغه دا مرض جدي ونه ګڼي، راوځي کور ته خپل زوی ته ډوډۍ ورکړي. اول ځیمه زه، زما دوکان نه دی یو میاشت بند شو، یو میاشت زه به همدونه ولرم 15 ورځې وخورم، په شپږمه ورځ خو زه کور کې شی نه لرم چې زه وخورم. خو صحیح دی د دولت د خوا نه د یو څه کومک وشي دې خلکو سره که نه، هر سړي ته د 2 بوجۍ وړو غوړي هر څه واچوي چې خلک د کوره بیا نه وځي، چې دا ته ورته کومک ونه کړې نو سړی مجبوره دی مرض ته نه، د افغانستان خلک د مرض ته نه چې بیخي جنګ ته مي خپل زوی ته یو کپ ډوډۍ وروړي، چې دا ته داسې کار وکړې صحیح دی. خلک دې کرنټین کړه نو دا خو هر سړی ډوډۍ غواړي وروره، غټ به 10 ورځې صرفه وکړي، ماشوم خو نشي کولی که نه، ماشوم خو کوی کین که کبین که ماته به دا ډوډۍ پیدا که. مشکل خود سراسر در دولت است. کشورهایی که بیادر مردم تحت قرنطین گرفته در اوج بر از هر چیز آماده شده، اونا در خانه خودانه هستند، حتی که نانشان برشان در خانه میرسه. این دیمیال مسافرای ما کنجا هستند در جرمنی زنگ میزنن میگن ما زیر قرنطین هستیم، مگن بر از از خوراک کباب همه چیز در خانه برشان میرسه. مگر بدبختانه که در ملک ما اینجا افغانستان مردم زیر فقر و بدبختی است، مردم مشکلات داره. اینجا کراچیوان اگر صبح در غریبی خود نبرایه او بیگا 5 تا نان برای آل اولاد خود پیدا کرده نتونه به طرف خانه خود نرخه او چی کنه دیگه؟ مردم که گشنگی دست پنجه نرم میکنه در این ملک. کلانای ما کلش در زدمندای چوکی خود از جور نمیان، 2 دانه بیادر فعلا در چوکی شیشته و هر کدامش به نفع خود کار میکنه. مردم بیچاره است، مظلوم است، مجبور است مبرایند در شهر کابل بیتپن که یک لقمه نان پیدا کنن بیادر برای اولاد خود ببرن. مردم ما همیال نیو نفوذ ما زیر بیادر فقر و بدبختی قرار داره در این وطن، کلگی خود در خورد و برد نیست، در مقامان نیست. من خو په دې لپاره راوتلو وروره من خپل دوکانونه دي، دوکانونه بند کړه، مارکیټونه بند سو. منګ راغله مونږ ویلې وګورو چې دا خو داسې کاغه نشته چې څوک پوښتنه وکړي یا څوک وایي چې مې کوئ. دا اوس زیاتره دوکانونه واز دي، په دې واز دي چې خلک کمه بولي نه، دا وایرس یا دا هر څه ده دا ډېره کمه ورته ګوري که نه. خو موږ راوتلې وګورو مونږ ویل داسې نه دا مارکیټونه واضح وي، مونږ به کور کې پراته یو ورته. اول شخصا زه به ځان ته ګوته ونیسم، نورو ولسونو ته به ګوته نه نیسم. د مشکل په موږ کې هم شته. یو خو د بېسوادۍ کچه اوج ته رسېدلې یوه خبر، او دویم افغانان په هر تاریخ کې چې رول لوبولی دی سرزوري یې کړې ده. موږ سرزوري خلک یو، دا د خپلو چارواکو نه بښنه غواړو واقعا هم چې موږ د دوی هغه لارښوونو ته هغه نه ده کړې، توجه هم نه ده کړې. او دوهم چې د ولس توجه نه کا ګورئ موږ هم مسلمانان ولس یو، په موږ هم مخکې د وبا په نامه یو مرض هم رغلی دی چې هغو هم دغسې تداوي نه درلودله، خو د دو مرض تداوي زه من حیث د یو مسلمان ټولو مسلمانانو ته د همدغو ټوپ ویډیو له لارې ورښیم او ټول یې د غوږ پرې ونیسي او زده یې د کا. خپله پیغمبر علیه السلام د خولې نه روایت شوی دی، حدیث قوي د بخاري شریف حدیث دی،
رسول الله وایي چې هر څوک په یوه مشکل کې رګیږي مرض پرسي دغه دعا دی وایي اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيم الاسقام. د ولس سره الحمدلله د موږ مسلمان ولس دی هر وخت د جماعتونو کې یو او هر وخت هم د علماو سره سره کار دی. علماو دغه دعاوې ولس ته ورښودلې دي. ولس ځکه دغه شیانو ته دره توجه نه کا. یوه خبره ده او بله مې مخکې هم در خلاصه کړه چې بل د موږ ولس هم د سواده ولس دی. نو په دو ځای کې د موږ چارواکي دیم د موږ نه ګیله نه کا. دا که موږ د چارواکو نه ګیله وکړو حق لرو ځکه چې هم اقتصاد خراب دی و هم بسواد. نه والا کناب رویم نمیشه به خاطر که مردم مواد غذایی ضرورت داره، هر ضرورت داره. حالا نمیال برآمدیم که سودا بگیریم آمدیم سودا در دکانا را قرنطینه کرده بود طرف منطقه ما آمدیم از طرف سودا بگیریم از اینجا.